خوستي ولسونه د ترکیې هیواد استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستاني پوځي رژیم ترمنځ د سولې ناکامو مذاکراتو وروسته یو ځل بیا تکراروي چې په هر رنګه ترنګلیو او ښو حالاتو کې د خپل اسلامي نظام تر څنګ ولاړ دي او هیڅ یو حکومت او ډلې ته به په هیڅ صورت کې اجازه ورنکړي چې د افغان سپېڅلې خاورې ملي حاکمیت ته په بده سترګه وګوري. دوی همدارنګه زیاتوي چې پاکستاني پوځي رژیم د خپلو خلکو د سر او مال خوندي ساتلو کې پاتې راغلي او دا پردي په نورو هیوادونو خصوصا افغان حکومت نه ورچوي. ترکیه استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات وي پوچون کې ټول پښتانه د جرګې خلک دي له جرګې میز څخه پاکستان په شا شو چې دوی واضح غوښتنه دغه و چې په افغانستان کې د ټي ټي پی مرکزونه دي دوی باید په دغه باندې عملیات ترسره کړي. افغانستان دولت اسلامي امارت دا یو غیر کړنه وبلله چې دا د دوی خپل ستونزه ده دوی نشي کولای چې زموږ پر خاوره تیرا وکړي که چېرته دوی زموږ پر خاوره تیرا وکړو افغان دولت په بې ځوابه پاتې نشي. دا یوه ستونزه وه چې موږ ټول په همدې فکر کوو چې چېرته چې د یوه هېواد کورني مسله وي باید هغه مسله عمل ته حل شي. دوی چې دا مسله په افغانستان تپي دا غیر یوه مناسبه پرېکړه ده چې دوی له جرګې میز څخه تښتي دوی باید خپله کورنۍ مسله په خپل کور کې حل کړي. د دغه ولایت اوسیدونکو همدارنګه زیاتوي چې افغانان له هیڅ یو حکومت سره جګړه نه غواړي ځکه چې جنگ د هیڅ هیواد په ګټه نه ده او که بیا هم په افغانستان باندې چا تیری ته زړه ښه کړو نو د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ملاتړ کې به یو ځای دوی ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. مونږ خو دوی سره نه جنګ غواړو د افغانستان په د تاریخ کې په چا نه ظلم نه ده کړی په چا نه برید نه ده کړی که نه خو دا پاکستان ده چې د اسرائیلو پالیسي مخته بیایي که نه دی د خبرو په پیشنهادونه کوي بیا دوی د خبرو نه سټ کېږي او دغه 50 کاله تقریبا چې د موږ تاریخ چې دا د 50 کاله کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست چلوي د موږ وطن دوی ړنګ بربود تباه بربود وچوله نو دوی به اوس یې که موږ به اټومي بم لرو یا موږ تیارې لرو یا موږ بې پیلوټه لرو الحمدلله موږ ایمان لرو موږ د افغانستان مخلوق چې د خپل وطن سره ډېره مینه لرو موږ د خپل وطن نه چې دوی یو کس وژل کېږي چې موږ 100 وژل کېږو بیا خپل وطن نه دفاع کړو د سر په قیمت د مال په قیمت د ټول اولادو په قیمت موږ خپل وطن نه دفاع کړو دوی داسې غره نه وي که نه چې دوی اوس په افغانستان به برید وکړي افغانستان به ونیسي یا موږ به شهیدون کړي موږ افغانان دا زده که نه چې درې غټ زبر ځواکونه د موږ مات کړي دي. په اصل کې خو دغه موږ تاسو ته ټولو ته معلومات شوله حتی د نړیوال سټیجونه دغه ادعاوې په دوی وشولې چې دغسې ډلې ټپلې چې ځینې هیوادونه امنیت یې ګواښل کوي یا خپله د پاکستان په مابینځ کې چې دغسې بریدونه ترسره کېږي خپله په پاکستان کې حتی دوی ته روزل شوي دي مراکز او دوی دپاره سهولتونه رامنځته شوي دي. نو زما په نظر باندې د افغانستان دریځ چې ده ډېر واقعبینانه دریځ دی او ډېر پر حقیقت ولاړ دریځ دی. انشاءالله چې د موږ مشران چې کومه خبره کوي هغه په عمل کې هم ثابته کړې ده او انشاءالله چې د موږ د خاورې نه چاته دغسې هغه نه ده پېښ شوی خو بیا هم ځینې کړۍ ما درته اشاره وکړه چې دوی کوشش کوي په دې باندې امتیاز ځان ته واخلي د دوی ادعاوې بې بنسټه دي او کوم داسې حقیقت نه لري ځکه عام وګړو ته هم د دوی سیاست اوس معلومات شوی. د یادونې ده چې استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي مذاکرات د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله ناکام شول. په دغه مذاکراتو کې پاکستاني لوري له افغان حکومت څخه غوښتي چې په پاکستان کې د کېدونکو بریدونو د نه کېدو تضمین ورکړي. په ځواب کې د افغانستان پلاوي بیا ویلي چې په پاکستان کې د ټي ټي پی او نورو ډلو له لوري کېدونکي بریدونه افغان حکومت پورې هیڅ تړاو نه لري او دا د پاکستان کورنۍ او پخوانۍ ستونزه ده. افغانستان حکومت زیاتوي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په شمول د بل هیواد په وړاندې نه کارول کیږي. دغه راز افغان پلاوي له پاکستان لوري غوښتي چې په خپله خاوره کې د داعش او نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې تخریبي بریدونه وکړي. همدارنګه دغه هیواد به د افغانستان هوایي حریم نه نقض کوي. ترڅنګ افغان حکومت د دې غوښتنه هم کړې چې د دواړو هیوادونو ګټو ته د کتو په صورت کې د سیاست د تل لپاره له تجارت څخه بیل کړي.